سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د سراج الدین حقاني په سفر باندې ډېرې خبرې روان دي. ډېر کسان وایي چې د ولسمشر غني د لیدون دپاره تللی او ډېر کسان وایي چې نه، یو بله پروژه را روانه ده. خو خپله طالبان وایي چې نه، د ویزو دپاره تللی دی او هلته د دوی ترافیکي سیستم ګوري او د هغه ټکنالوژي افغانستان ته راوړي. دا ټولې ګډې وډې خبرې روانې دي او د هغه بل خوا بیا یو څو دانې پخواني کسان بیا وایي چې نه، راغلی دی چې د امریکایانو سره ډیل وکړي تر څو حکومت دوی ته په لاس ورکړي. حکومت ظالمه په لاس ورکول سوی دی، نو حکومت ورڅخه دی بله سوزلا ورپسې په دې فکر کې یاست. نن په دغه هکله باندې خبرې کومه، انشاءالله چې ټول موضوعات تاسو ته روښانه کومه او ستاسو سر به هم په خلاص دی. په ډېر ساده الفاظو باندې دا خبرې تاسو ته تشریح کوم. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې یو موضوع باید تاسو ته ووایم. کوم کسان چې په دې موضوع باندې خوشحاله کیږي چې حقاني تللی دی چې هلته بندیان آزاد کړي، هلته د ویزو ستونزه حل کړي او هلته د ترافیک سیستم وګوري او هغه افغانستان ته راوړي، کوم کسان چې په دې خوشحاله کیږي دا موضوع تر همدې ځایه تاسو د خوشحالي دپاره مې درته وویلو چې تاسو په همدې ځای خوشحاله واوسئ. او که خفه کیږئ مخ پر هاخوا باندې بیا ویډیو ته مه ځئ، ځکه چې مخ په هاخوا باید شاید تاسو ته خفګان پیدا شي. ځو تاسو ته یو څو تصویرونه ښیم. دا د ملا برادر اخوند عکس دی چې په قطر کې لیدنه کړې ده. دا د چین د بهرنۍ چارو وزیر دی چې د افغانستان پلاوی چین ته تللی وه. دا سراج الدین حقاني هغه تصویر دی چې د روسي د ولسمشر د استازي سره نیول سوی دی، مګر دا په ډېر مخفیانه ډول نیول سوی دی او دا ځکه چې روسان په هر لیدنه کې په هیڅ ډول اجازه چاته نه ورکوي چې هغه تصویر ونیسي او هغه تصویرونه بیا په انټرنټ باندې خپاره سي. چې تر دې تېر سو د ملا برادر اخوند لیدنه د اماراتو د ولسمشر سره، بیا د ملا یعقوب لیدنه د دوی سره، همدا ډول باندې د چین بهرنۍ چارو وزیر راتګ افغانستان ته او همدا ډول باندې دا ټولې غونډې، دا ټول یو کیسه ده، دا داسې ساده خبره نه ده. زه په سیاست کې یو ډېر ښه تعریف یو جرمني لیکوال ورکړی دی. هغه وایي سیاست څه شی دی؟ سیاست فقط و فقط د نقطو وصلول دی. یعنی دا یوه نقطه سوه، دا بله 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 نقطه سوه. اوس وایي ته دنې وصل که، دا د په دې ډول وصله یې، په دې ډول یې وصله یې، په دې ډول یې وصله یې، په دې ډول، 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 دا چې دې وصل کړو د دې څخه یو شکل راوځي. او دغه تصویرونه چې تاسو ولیدل، که دغه تصویرونه ټول سره وصل کړئ نو ستاسو دپاره ډېر ښه موضوع روښانه کېږي چې کیسه څه ده. ولې چینایان په دومره بیړه راله چې امنیت لا هم نامعلومه و، یا د افغانستان حریم لا چې بهرنیانو ویلي چې حریم په خطر کې دی، څوک دې باید بلا نه شي، مګر چینایانو خپل د بهرنۍ چارو وزیر ولېږلو په دغه دومره حساس وخت کې. او همدا ډول د روسیې دخوا څو ځله لیدنې سوي دي او همدا ډول باندې عربان راغلي دي او دا بعضې تصویرونه دي چې هیڅ نه خپرېږي. یعنې دا اوس د کابل په سرینا هوټل کې چې کوم کسان د مخابرات وزارت هلته زموږ ملګري شته، زه کله کله پوښتنه کومه، وایي داسې ورځ نشته چې په هفته کې یو ورځ دوه ورځې کې د سرینا لاره بنده نه اوسي، ځکه چې هلته خاص لیدنې کېږي. کیسه دلته ده چې په سیمې کې یو لویه لوبه را روانه ده او د همدې سترې لوبې د راتللو په موخه پخوانی جمهوریت نسکوره سو او طالبان واک ته ورسېدل، هغه هم د همدې لوبې په خاطر باندې. لوبه څه ده؟ که د هیراک او د سوریې و دا جګړې مو په یاد وسي چې داعش ډله پیدا سوه، دا ډله بیا دلته ډېر خونړۍ پیښې وکړې، ډېرې وژونکې پیښې وکړې او بیا وروسته بعضې ویډیوګانې پیدا سو چې د دغه وحشیانه ویډیوګانو جوړول په ډېرو معتبره استډیوګانو کې سوي وه او تر څو خلک وبېروي، خلکو ته وحشت را پیدا کړي. اوس هماغه ډله چې دلته را پیدا سوې وه، د دې ډلې سر اوس په افغانستان کې را پیدا سوی دی او زیاتره کسان هم همدغه فکر دی او دا بحثونه را روان دي چې داعش ډله په افغانستان کې مخ پر قوي کېدو ده او قوي کوي هم. همدا اوس چې دا یو کس د امید خراساني په نامه باندې دا کس چې د دې ځای څخه ولاړی
یوه تر ټولو عام موضوع چې ډېر خلک پرې خبرې کوي او هغه همدا ده چې دی وایي چې دی د داعش ډلې سره یو ځای کېږي او هلته به دی بیا جنګونه رهبري کوي. خو خبره دا ده چې دلته ستونزه دا ده چې د اوسني حاکم سره د دوی جګړه مشکله ده، مګر که امریکا وغواړي بیا دوی دپاره مشکل نه ده، ځکه چې دا زیاتر استخباراتي موضوعات چې دي دا کوم کسان چې رهبري کې ناست دي دوی ته ویل کېږي چې دا کار به تاسو نه کوئ. داسې نه ده چې یو څوک راسي په یو ملک کې جنګ شروع کړي او د هغه نظام د هغه مخنیوی ونسي کړی. 100% یې کولی سي. یو ملک خپل مرزونه ډېر ښه کنټرولولی سي. دا هر څه کېږي خو دا ټولې لوبې دي. دا کوم رهبران چې په حکومتونو کې ناست دي په پایتختونو کې ناست دي او دا خپل ځان خاموش نیسي، ځان بېخبره نیسي، دا موضوع د ساده خبره نه ده. نو د داعش موضوع را روانه ده او د داعش موضوع باندې بحث روان دی. نو د همدې موخې په خاطر باندې چین هم ځان افغانستان ته راورسولو، چینایانو هم ځان، روسیې هم ځان افغانستان ته ورسولو، چینایانو هم ځان راورسولو، ایرانیانو هم ځان راورسولو، همدا ډول هندیان هم کوشش کوي چې ځان دې منطقې ته ځان راورسوي. په همدې ډول باندې د عربان چې دي د عربان ټوله کوشش کوي چې دا ځان د اوسني حاکم سره جفت وساتي او د دوی سره خپل ارتباطات وساتي. راځم یو بل موضوع ته تاسو ته روښانه کومه چې تاسو پرې پوه سئ چې دا خبره ده. دا د امریکایي سرتیرو نقشه ده چې امریکایي سرتیري په دغه هیوادو کې شتون لري. په سعودي عربستان کې دا د 2021 نقشه ده چې اوس دا سرتیري ډېر سوي دي. په سعودي عربستان کې د امریکایانو په اډې کې هغه وخت کې 2700 کسان وه چې اوس هغه 15000 ته اوښتي دي. په اماراتو کې چې کوم اډه ده په هغه کې 3500 هغه هم اوس 15000 سوي دي. په عمان کې چې کوم د امریکایانو اډه ده، په بحرین کې چې کوم اډه ده، په کویت کې چې کوم اډه ده، په عراق کې کوم اډه ده، په قطر کې چې کوم اډه ده، همدا ډول چې راسي په سوریې کې هم د دوی هغه اډه وه، خو فکر کوم چې تر اوسه به هم هی که نه اوسي. په سوریې کې چې کوم اډه ده دا ټولې، او په ترکیې کې اډه ده، دا په مرکزي اسیا کې دا د امریکایانو ټوله کنټرول دی چې حدوداً په هغه وخت کې ویل سوي چې 45,000 کسان دوی هلته په دغه سیمې کې دوی سرتیري لري. او دا سرتیري داسې سرتیري نه دي چې جنګ وکړي، دا ټوله متخصصین د جاسوسي ارګانو دي، دا ټول متخصصین د ټکنالوژي دي، دا ټول متخصصین د جګړې دي، دا ټول متخصصین د سیاست دي. دا ګوره امریکا 45,000 متخصصین دي منطقې ته راوړي دي. سلا یې پلاس ورکړې ده د سلا په نامه باندې، مګر دا ټوله ماستران او ډاکټران دي او دا هر یو خپل په رشتې کې دکترا لري. زیاتره کسان دا فکر کوي چې دا خو یو ټوپک په لاس کې دا عسکر دی. دا عسکر نه دی. عسکر دوی فقط او فقط په نمایش کې عسکر دی، مګر د دې هر یو سره د بسته دکترا او دا څه د نړۍ په سطح باندې د دوی سره تحلیلونه دي او دا عسکران ډېر پوه دي. دا که ما استاد سره کښېني دا دومره ساده خبرې کوي، دومره ځان په لیونتوب اچوي، سړی فکر کوي چې دا څومره بېعقل خلک دي. په همدې د څه کې امریکایانو اډو کې چې پیارټیانې وي، څه زیاتره کسان ویل ولې یار د امریکایان خو ډېر بېعقل دي، د ساده خبرې کوي، په هېڅ موضوع باندې نه پوهېږي، موږ ورته دا خبرې کوو. دا هر یو ډاکټر دی، هر یو متخصص دی او په دې باندې پوهېږي چې سره کوم د یو بېعقل سړي سره ډیل وکړي او د ډېر همدې بېعقل سړي سره خپل ځان بېعقل ساتي تر څو د هغه څخه کار وباسي. نو دا پوه سه چې نه سعودي عربستان خپل اختیار لري، نه امارات خپل اختیار لري، نه عمان لري، نه قطر لري، نه بحرین لري، نه کویت لري، نه عراق لري، نه سوریه لري، ترکیه هم خپل اختیار نه لري، اسرائیل هم نه لري. دا ټوله د امریکایانو تر کنټرول لاندې دي. نو اوس راځو د سراج الدین حقاني په سفر باندې. ډېر کسان دا خبر کوي چې دا د اماراتو په غوښتنه یا د دوی خپل غوښتنه کړې وه او امارات ته دا سفر یې وکړلو. امارات چې یو اندکه د ستنې سر پروژه شروع کوي چې د امریکایانو اجازه نه وسي، د دوی هغه پلار نسي کولی چې دا پروژه شروع کړي. د اماراتو د دغه عربي هیوادو ټول چې کومې پیسې دي دا هر کال حدودا 10 سلنه فایده چې ده دا ټوله عربستان ته ځي، نو د امریکا ته ځي. تاسو فقط د سعودي عربستان د مکه شریف د عایداتو په هکله باندې په انټرنټ کې سرچ کړئ چې څو فیصده امریکا ته ځي.
یعنې د مکه شریف د مسلمانانو کعبه ده، د دې څخه چې کومې پیسې سعودي عربستان پیدا کوي، فقط د دې څخه پوښتنه وکړه په انټرنیټ کې وګوره. زه هېڅ شی نه درته وایم، په انټرنیټ کې وګوره 100% ورکوي امریکا ته. یعنې که امریکایان دوی د امریکایانو په بغیر له اجازې د مازې خپشي ته حرکت ورکړي، دوی کیسه ختمه ده. ښه، نو تر دې ځایه خو ښه پوه شوئ چې موضوع د څه شي څخه ده. اوس راځمه تاسو ته دا وایمه چې 2028 را روان دی. 2028 را روان دی. ما په یو بل ویډیو کې هم تاسو ته ویلي وه 2028 تر 2015 دا د آسیا دپاره سرنوشت سازه او د ټولې نړۍ دپاره یو سرنوشت سازه کلونه دي، ځکه چې نړۍ به د یو قدرت څخه جلا کیږي او دلته به 3 قدرتونه په نړۍ کې جوړیږي. اوس امریکا ده او دوی اوس غواړي چې امریکا سي، روس سي او چین سي، دا 3 به سره یو ځای کیږي، هر یو به خپل ځان ته یو قدرت. خو بیا چین او روسیه برته سره متحدین دي او دا چې متحدین سوه بیا په دې سیمه کې دلته چین او روسیه ځان ته نور متحدین پیدا کوي. نو په دغه متحدینو په دغه برخه کې موږ باید ځان هوښیار وساتو چې هغه ګوره د چین متحدین کوم هیوادونه دي؟ هغه شمالي کوریا ده، همدا ډول باندې د روسیه او چین دا په رحس کې دي. شمالي کوریا ده، کازاکستان دی، کرغزستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، تاجکستان دی، همدا ډول اوکراین کې څه به هم ختم کړي تر هغه وخته بلاروس دی. او دا ټول منطقي چې دي دا متحدین دي، د چین متحدین دي د روسیې سره. اوس دلته پاتې سو اروپایي هیوادونه، استرالیا ده او امریکا ده، دا بیا د امریکا متحدین دي. اوس په همدې خاطر باندې غواړي چې په افغانستان کې د 2028 کاله څخه تر 2015 کاله پورې په دې کلونو کې دلته یو ډیره وحشیانه لوبه بیا روانه سي، بیا جنګونه سي، بیا وحشت وسي او بیا بدبختي وسي او دا به د داعش او د اوسني حاکم جګړه به وسي او په دې کې بیا نور ځوانان به وژل کیږي. دا اوس چې حدودا 40,000 مدرسې فعاله سوي دي، دا 40,000 مدرسې فقط کسان تربیه کوي چې سبا راسي په دې جګړې کې ځان تباه کړي. 40,000 مدرسې داسې په مفت باندې سوي نه دي. نو دلته کیسه را روانه ده. یعنې موږ د 2028 تر 2015 کاله پورې په یو بل خونړۍ لوبې ته روان یو. د هماغه لوبې په خاطر باندې روسان هم غواړي چې خپل کوشش کوي چې د دغې جګړې مخنیوی دلته وکړي. روسان غواړي، همدا ډول چینایان هم غواړي چې دا جګړه باید دلته ونه سي او د دې جګړې مخنیوی باید 100% وسي. نو اوس عربان دلته بل پلان لري. عربان څه شی لري؟ عربان دا چې کوم منطقي تاسو دلته وینئ، زه به دا ټولې تاسو ته ووایم. امارات چې دی، همدا ډول قطر چې دی، همدا ډول بحرین چې دی، کویت چې دی، همدا ډول سعودي عربستان، عمان او دا د عربو هیوادونه چې دي دا ټوله د امریکا تر کنټرول لاندې دي او امریکا یو د بل په وړاندې پسې خپل د ګټې په خاطر باندې استعمالوي. د مثال په ډول باندې د طالبانو سره یې خوښول کې د قطر له ادرسه ملګرتیا جوړه کړه. قطریان ورته واستول چې د طالبانو د حاکمان سره خپل ټول روابط جوړ کړي، مګر امریکایان په دې باندې باوري نه دي. نو په دا خاطر باندې ژر تر ژره اوس په دې ورځو کې امارات متحده عربي ډله هم ورهستولې ده تر څو هلته نور ملګري وساتي. یعنې که یو وخت کې قطریان د طالبان څخه ناراضه کیږي، خفه کیږي او پر دې باندې فشارونه راوړي، فشارونه قطریان راوړي، اخر کې وایي وروره زه در سره خوابد یم، زه در سره لاره نه لرم. د رابطه کتب دا په سیاست کې ډېر همې خبرې دي چې د روابط قطع کوله. یو ښه موضوع چې زه دلته تاسو ته وایم د ډبل کورنر، ټریپل کورنر، 4 کورنر، یعنې یو خو لومړی دغه یوه زلحه ده او که غواړي چې د خپل ارتباطات په خپل سیاست په ټول په یو منطقي باندې قوي کړي، نو بیا داسې وکړه یو بل زلحه هم ورته ورکړه. او که بیا غوښته چې دا لا قوي کړي یو بل زلح هم ورکړه. او که غوښت بیا قوي کړي دلته یو بل زلح هم ورکړه. یعنې دا هر زلحه چې ده، هر کونج چې دی، دا هر کونج چې دی یو قدرت دی. د مثال په ډول باندې قطریان دلته د طالبان سره جوړ وه، دا یې اوس واخیستله، امارات هم ورسره
امارات متحده هم ورسره یو ځای کړه، همدا ډول سعودي عربستان هم ورسره یو ځای کړو، او همدا ډول راځي بیا دا د عمان یا که زه عمان په افغانستان کې دومره رول نه لري، عمان به هم یو څو ورځې بعد وویني چې عمان هم خپل روابط د افغانستان سره جوړ کړي. نو دا ټولې خبرې دي. نو په دا خاطر باندې دغه څو ورځې کېږي روسیه وایي چې زه یې په رسمیت پیژنم، چین خو په رسمیت پیژندلی دی، که کزاکستان د لسته څخه وایستی، په همدا ډول قرغیزستان او دا منطقه دا ټوله هیوادونه چې دي د سیمې هیوادونه چې دي دا کوشش کوي چې ژر د تور لست خلاص کړي او طالبان په رسمیت وپېژني. دلته چې دا د رسمیت خبره سوه، دلته امریکایان وارخطا دي. امریکایان څه وایي؟ امریکایان وایي که هغه هیوادو په رسمیت وپېژندلو او د دوی روابط سره جوړ سوه، شاید دغه ډله زما د لاسه ولاړ شي. نو د همدې موخې عمله ژر تر ژره د سراج الدین حقاني سفر امارات ته جوړ کړو. د سراج الدین حقاني سفر د امریکایانو په مشوره سوی دی، او د امریکایانو په مشورې د اماراتو یو کس هم زړه نه کول چې دی راوغواړي. دا زما خبر په یاد ولرئ. نن دا سفر په لومړنی سفر و، دا یې امارات ته وکړو، بل سفر به قطر ته کوي یا بل سفر به عربستان ته کوي. همدا ډول دا سفرونه د سراج الدین حقاني اول دا لومړی سفر نه دی او آخر سفر هم نه دی. عربستان ته هم راځي، همدا ډول کویت ته هم راځي، قطر ته به هم راځي، بحرین ته به هم ځي، همدا ډول بیا ځي به چین ته هم سفر کوي، روسیې ته به هم سفر کوي. دا کیسه اوږده ده او ډېر سفرونه نور به هم راسي. نو خبره دا ده چې بیا هم تاسو ته په لنډو ټکي وایم، 2028 تر 2015 به ډېر خونړی کال اوسي. زه هیلهمند یم چې زموږ هیوادوال په دې جګړې کې ځان ښکیل نه کړي او دا بدبختي په غاړه ونه نیسي. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو په الله سپارم. ښه جاري.